सेबा जी सेबा सेबा زما مور ډېره سخت نه جوړه ده ډاکټر صاحب چې دا دوا یې زر راورسوه دا دوا یې مله زر راکړه درګه ټیټ مار دوا لږه تنګې وکړه ښه در کوم یا الله زما مور هېڅ مه کوې زما مور جګه جوړه کړې څه دوا یې وشوه ښه ما له راکړې دوا یې ښه د دې څو پیسې شوې د دې ټوټل 1000 روپۍ شوې 100 روپۍ 100 روپۍ به زما سره نه وي هغه ټول ما په پیسونو کې ورکړې دا ګوتې دا د سپینو زرو ګوتې زما د ابو د لاسته هغې ما ته وایي چې په تا باندې سخته راشي دا ګوتې خرڅه کړه ځان له بیا خپل کنډو کوه مورې د دې نه بل غټ کنډو به څه راځي چې دا ګوتې زه ستا لپاره خرڅه کړم زما مورې ته دې راته هېڅ نه کېږي ستا خو زما سره قربان دی زما مورې تا د الله پاک څه نه کوي دا ګوتې خو تا ما ته راکړې وه چې دا به ته د ځان لپاره خرڅوې خو مورې دا ګوتې ستا له قربان ستا له خو زما سره قربان ستا له خو زما سره قربان یاره دا ګوتې والا دا د سپینو زرو ګوتې ده زما د مور د لاس نه ده ته داسې کار وکړه دا خرڅه کړه خپلې پیسې ته کټ کړه اوس به تا ته کې یم چې دا دوایي ورسم چې زما د مور علاج شروع شي دا تاسو دی د سپینو زرو ګوتې باندې به زه څه کوم زما خو صرف 100 روپۍ کېږي 100 روپۍ راکړه ګوتې زه څه کوم دا خو ستا د مور امانت دی تاسو وې نو ما سره 100 روپۍ نشته که نه ځکه ښه بس ټیک ده ته دا ګوتې ما ته راکړه دا والا الله دې مل شه دا والا ښه هرته وشوه ګوتې دا ګوتې راواله دا ګوتې دا والا پیدا شو دا والا زه ورځم چې ولې دوایي ورځم دا لوټ ستاسو نه راتاو شوی دی زما په خیال وګوره ته لوټ ما سره خو نوټ نو ستاسو لوټ دی زما په خیال تاسو چې د ګوتې پسې ښکته کېدې زما په خیال ستاسو نه راتاو شو وګورئ تاسو ما نه راتاو شو کوم ځای دی ای دیدی دا 100 روپو نوټ دا خو زما نه دی ما نه دی راتاو شوی ما سره خو 100 روپو نوټ نه بس هم دغه 100 روپۍ کېږي که نه دا ماته راکړه دا تاسو څه وایئ دا درکړم دا والی نو خو زه په دې باندې پوه نه یم چې دا نوټ کوم ځای و خو زه ځم مور نه مې دا دوایي زر رسومه وروره د مور د لاس دا ګوتې دې واخلئ ګوتې ما ته واپس راکړئ زه نه یم پوه نو چې دا څنګه کیسه وشوه راکړئ مورو الله پاک دې راته جګه جوړه کړه بغیر ستا نه خو به زه مړ شمه خو ګومې نوالو
ډېر مجبور او لاچار خلک داسې وي چې هغوی سوال نشي کولی خو موږ به کوشش کوو چې د هغوی سره په داسې طریقه باندې کومک وکړو په زړونو باندې الله پاک علیم دی د دې اجر به هم الله پاک موږ له راکوي ډېره زیاته مننه